ایمان او نیک اعمال دومره لوی دولت دی د کتابونو لیکلي دي او بزرګو او فقیرو دی په لاره روان سفر یې کوو یو ملک ته داخل شو د هغه ملک دروازې د چار چاپیره نه بندې وي د یو طرف نه بل طرف نه د ملک او د کلي هغه دروازې بندې کړي شوي دي دا فقیر بزرګ د خلکو نه تپوس کوي وایي د دې ښار دا دروازې ولې د چار چاپیره نه بندې کړي شوي دي نو خلکو جواب ورکوي د دې د وجې نه چې اصل کې د بادشاه باز رک شوی دی نو یې بادشاه وي چې چار چاپیره دروازې بندې کوي هسې نه دا باز چېرته د ملک نه یا د ښار نه بهر وځي وی بادشاہ وقت اعلان کړی دی دا فقیر بزرګ د ځان سره سوچ کوي چې دا څه ګډه بیزه خو نه ده دا خو څاروی نه دی چې په دروازه باندې به وتښتي دا خو باز دی هوا کې الوزي په کار خو دا دی چې پوره ښار باندې د جال خور کړی وي د بره نه جال خور کړی وي نو باز به نه تښتېده نو دغه سوچ او فکر کې د اخره کې دا سوچ ذهن ته راغی چې الله تعالی بس د قدرتونو مالک دی کمکل ته هم بادشاهي ورکړې ده دا سوچ او فکر یې کوو چې الله تعالی بس هر چا ته بادشاهي ورکوي دا دومره کمکل انسان دی د دې ملک بادشاه یې ګرځولی دی او دا بادشاهي خو یو هوښیار سړي له پکار وه لکه ځان یادو داسې ذهن دی دا خبر راتله چې دا بادشاهي خو ما له پکار وه خو الله تعالی یو کمکل سړی بادشاه وګرځو او زه هوښیار یم بزرګ یم فقیر یم نو زه یې ګدا وګرځولم نو کتابونه لیکي چې دی دغه کې اوده شه دې سوچ کې بس سترګې ورلې او په دې کې د الله جل شانه له طرف نه دته دا پیغام ملاویږي چې ولې دومره غمجن یې ولې دومره غم او درد کې او دومره فکرمن ولې نو دی ورته جواب ورکوي چې اصل کې الله دا سوچ مې کوم چې زه فقیر او مسکین یم هوښیار یم نو زه فقیر مسکین او ګدا ګرځولم او دا بادشاه چې ډېر احمق دی کمکل دی بېوقوف دی نو الله تعالی ته دې بادشاهي ورکړې ده نو د الله جل شانه له طرف نه پیغام میلاویږي وي داسې به وکړو چې دا بادشاهي به تاله درکړمه او دا تا سره چې کوم سیزن دا به دې بادشاه ته ورکړم نو دی الله جل شانه ته عرض کوي الله ما له دې څه راکړي دي خو فقیري ده مسکیني ده بس ولې کنه ما له بادشاهي راکړه الله تعالی ورته وایي د فقیرۍ مسکینۍ خبره نه ده دا ستا دنده چې کوم د ایمان دولت دی دا د شپې تهجد په مونځ کې چې ته ما ته ودرېږې جړاګانې کې دا د ورځې عبادتونه کې ذکر اذکار کې دا هر څه به هغه له ورکوم او هغه بادشاهي به تاله درکوم دی وایي الله داسې بادشاهي مینده پکار زما محترمو ایمان دا د الله جل شانه د طرف نه یو لوی دولت دی د دغه دولت او دغه یو لوی قیمتي ملغلرې د وجې نه چې موږ تاسو د رمضان مبارک دا روجې ونیسلې په دې کې متراوې وکړي نو زما عزتمندو د دې د وجې نه به الله تعالی نن اعلان کوي خو د هغه مسلمانانو لپاره هغه مسلمانان چې د رمضان مبارک په دې میاشت کې ځان پیژندلی وي زما محترمو چې ځان یې پیژندلی د ده په دې ژوند کې د رمضان مبارک په دې میاشت کې څه انقلاب راغلی څه بدلون راغلی نو د هغه خلکو دپاره نن صفا اعلان د الله جل شانه له طرف نه چې د دوی ګناهونه په نیکو سره بدل او چې کله کور ته واپس ځي نو دی د الله جل شانه له طرف نه بخښلی شوي